دا اوس شپه کېدو واله ده او زه وده کېږم او ته ورشه ډېر ساړه دی زه به وده شم تا نه یو د هېرېدو داسې نه دغه کېږي تا ته ما ویل د شپې نه ما ده او د ورځې تا ده چې کله ورېږي شي بیا یې وړه که نه ټیک صحیح وروره خپلې شي ته وباچې ورور اچوم وروره کاغذیان څنګه دي ډېر تراوه دي به پکې شته هوا ډېر تراوه دي زه راوشوږم خبردار کو دې در لاس کړو تا لاندنۍ حصه ده لاندنۍ حصې سره کار ساته بهرنۍ حصه دې ما دا به زه خورم یو ورور مې دی هم سم شمک دی بس پوهېږي نه پلار وفات کېدو نه بعد د ما مرضي دي ځکه یې ړوند دی سره ړوند نه یم ما خرابې سه ها چاړه یې ړوند دی مړه هسې نن دماغ خراب دی تېنو ته نور هم خرابې دماغ دې ولې خراب دي دې ما ورور ما سره ډېر ظلم کوي ما ته پوره کیسه وکړه ها د ما کیسه واوره زه دې اوس پوه یم صحیح شوه صحیح شو زه به زه ځم ښه مهرباني صحیح ده اوس ځه تم نن سبا سم وروره خپلې شي ته خوراک ورکې خپلې شي نه پیلې شم څه کې هلکه ما مخکې صدقه زه واښه ورکوم که هر څه ورسره کوم دا څه کې هلکه ما پای ته پرېږده که نه ته ما ته کوم پی راکې دا شمک دومره څنګه هوښیار شو دا صحیح ده دا اوس ما پای ته پرېږده نه بګلار پایلی شم تا ته به که نیمه حصه در کوم صحیح ده بس بیا یې هغه پی ما ته لوره دا څه کې هلکه پای مې ډېر ګړ کمبل نوم دی وروره تا جوړ ټیم نه ده کتلی څه مطلب دا کمبل د ورځې د ما د شپې د تا وي چې ورځې ورسره زه کوم څه کوم ستا پکې څه کار دی دا غونډه لونده که زه به شپې نه څه کې وده کېږم بیا ته اوس لونده کې هغې سره ما څه کار دی د ورځې خو دا زما ده لوندومه خبره وره دا چلې دواړه رونه یو دواړه به دې کې یو ځای وده کېږو صحیح ده اوس دې صحیح خبره وکړه وروره ډېر ترش کاغذیان دي یاره ته خوره ده کاغذیان زه خپله ایسه لاندې مې کټ کوم داسې کې هو مه کټ کو دا څه کې ته ولې مه کټ کو دا خو زما ایسه ده زه یې کټ کوم که څه ورسره کوم دا مو عمل دا ته څه کې یار بوډۍ به اون خراب کې یار دا اوس په شي نه به تا شي نه به زما شي نه نه بچه مکو خبره واوره دا زه وکړه دواړه به وخورو بس دا وامه بس اوس ته صحیح خبره وکړه نه ته وویل سړی په سکون ومني السلام علیکم ملګرو دې ویډیو مقصد دا دی چې رونه اکثر په خپله کې جنګ جګړې کوي او دا ویډیو تاسو پوره وکړه د دې ویډیو هم تاسو ډېر عبرت اخیستی دی او مونږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ چې مونږ ویډیو ته ډایرکټ